د حنیف اتمر د سولې او اعتدال ټیم ختم شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په سولې او اعتدال ټیم کې پرله پسې مخالفتونه د دې سبب شول چې دغه ټیم دې ختم شي. په دې کې تر ټولو لوی جنجال د استاد عطا او حنیف اتمر ترمنځ د صدر اعظمۍ په چوکۍ باندې و چې تر دې دمه د دغې ډلې کمپاین ځنډولی و، خو داسې ښکاري چې دا خلک سره جوړ نه شول او ټیم ختم شو. خو اوس دوی او نداپیان او موچیان لګیا دي او دلایل ورته ګوري چې څنګه خپل شرم پټ کړي او ظاهرا وښیي چې د ملي ګټو لپاره یې د دغه ټیم کمپاین ځنډولی دی. ولسمشر زو ټاکنو تنومان او د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر اعلان کړی دی چې راتلونکو ولسمشر زو ټاکنو لپاره خپل کمپاین ځنډولی. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه په خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي د ټاکنو پر روڼوالي شک لري او د ټاکنو بهیر د سولې پروسه زیانمنولی شي. دوی وایي ارګ او هغه ټاکنیزه ډله چې پر حکومت واکمنه ده له قانونه سرغړونه کوي او له همدې کبله ټاکنیز بهیر خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. اتمر په خپله اعلامیه کې ویلي دي د دوی لپاره د افغانستان سولې پروسه او ټاکنې دواړه مهمې دي، خو اوس داسې ښکاري چې روان وضعیت او د ټاکنو پر وړاندې ګواښونه او ناامنۍ د سولې بهیر هم ګډوډولی شي. د سولې بهیر حساس پړاو ته رسېدلی او سوله د افغانانو لوی ارمان دی او ولس غواړي چې مشران یې دا فرصت له لاسه ورنه کړي. دوی وایي پرېکړه یې کړې چې انتخاباتي کمپاینونه وځنډوي. دوی خو داسې وایي چې کمپاین یې ځنډولی، خو حقیقت دا ده چې ټیم نور ختم ده. که دوی رښتیا سولې ته دومره ارزښت لرلی نو دغه مذاکرات خو څو میاشتې وړاندې هم روان وو. هلته یې چغې وهلې چې حکومت اراده نه لري چې انتخابات وکړي، خو اوس چې حکومت غواړي انتخابات ترسره کړي دوی وایي نه دې کیږي. په هر حال اوس دلته یو بل لوی شک موجود ده چې ګڼې حنیف اتمر اوس هم د اشرف غني سړی ده او د هغه لپاره کار کوي. د هغه په خولې ټیم جوړ کړ او سیاسون یې سره وپاشل. خو ځینې بیا په دې باور دي چې حنیف اتمر له لومړي سره ولسمشر غني ته وفادار نه و او په دولت کې د ستونې پنجم رول درلود. په هر حال دغه ټیم چې د کمونستانو او جمعیتیانو له ترکیبه جوړ و له لومړیو داسې ښکارېده چې ډیر دوام به ونه کړي. په هر حال تاسې د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.